السلام علیکم دوستانو. د افغانستان کرکټ بورډ د 19 کلنو نړیوال جام لپاره د افغانستان 19 کلنې کم عمره ملي لوبډلې وروستی 15 کسیز سکواډ اعلان کړ. په دغه 15 کسیز سکواډ کې سلیمان صافی، علانور ناصري، بلال سیدي، اجاز احمدزی، محمد اسحاق، نور احمد لکنوال، بلال ترین، عبدالهادي، اظهار الحق نوید، خیبر ولی، شاهد حسني، ننګیالي خروټي، بلال سمی، فیصل احمدزی، نوید زدران شامل دي. په دغه 15 کسیز سکواډ کې ماشاءالله ټول نوي ځوانان لوبغاړي دي. د افغانستان لپاره به ښې لوبې ترسره کړي. دلته بلال ترین او شاهد حسني نوي لوبغاړي راغلي دي. په اسیا جام کې د دوی پر ځای باندې سلیمان عربزی او اجاز احمد آزاد ول چې هلته هغوی ښه نه وځلېدل، د هغوی پر ځای باندې دوی راغلي دي. خدای مهربانه دی، دوی به هم د افغانستان لپاره ښې لوبې ترسره کوي د دوی د بریا په هیله. مخکې به په نړیوال جام کې افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه په 14 تاریخ د زمبابوې پر وړاندې ترسره کوله، خو اوس هغه لوبه ځنډېدلې ده او په 18 تاریخ به د PNG پر وړاندې خپله لومړۍ لوبه پیل کړي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.